خلک چې قرض په زیاتی کنه او قرضداري دي ډیر زیات او د قرض د وجه نه ډیر زیات پریشان دي نو زمونږ استاد محترم فرمایل چې مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه به یو مجرب عمل خو او د قران یو آیات ته سحر جنب کې نشته د قران آیات ته وی چې دا آیات سوک سحر او ماخام موز نه بعد کثرت سره وی کثرت سره داري سل 200 300 پیری 1500 سمره پیری چې تو ویل شي نو دا کثرت سره وای ان شاء الله وی که پتا باندې د غرونو عمره قرضای کنه د غرونو عمره هغه هم الله ختم کی تا ته قسم مشکلاتی مالی مشکلاتی درتا هر قسم مشکلاتی تا وی الله به د دې د برکت هغه مکمل ختم کی او هغه الله حل کی نو دا تاسو هم دا ځان سره یاد وساتئ او ځان سره به کې نوٹ کې اکثر دا مرګري دي کې دا سړي چې راشي را مفتی صاحب قرض دی را باندې ډیر زیات قرضدار یم او پریشان یم قرضداري را پسې کور ته راځي او نور چې کم دینو زما بې عزته ته چې دینو تیار شوي دي او اسنه بې عزتي مې وکړي نو د هغې په خدمت کې دا درخواست دی چې دا آیات چې کوم دی دا کثرت سره د سار مونځ نه بعد او د ماښام مونځ نه بعد وایي قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير نو دا آیات کثرت سره وای یادې کې چې چاته یادی هغه وای چې چاته یاد نه غیات کې او سار مونږ پسې او ماخام مونږ پسې کثرت سره وای ان شاء الله مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه وی فرمایل ک د غرون عمره قرضین او هغه الله ختم کی